د پامیر چینل ګرانو ګډونوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمندو لیدونکو، نن تاسو ته په دې نوي ویډیو کې ډیره زیاته حیرانونکې یوناني نسخه ښیم. هغه ملګري او دوستان چې زیاته جنسي کمزوري لري او د جنسي طاقت نشتونه ځورېږي، او یا هغه دوستان چې جسمي کمزوري لري، سترګې توریږي او سر ترې چکر وهي، حافظه یې کمزوري وي او خبره ترې ژر هېرېږي، نو په دغه کورنۍ نسخه سره یې ډېر ژر علاج کېدلی شي. د پامیر چینل قدرمنو لیدونکو، مخکې له دې چې د دغې کورنۍ نسخې طریقه پیل کړو، نو که چیرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو له مخې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، تر څو موږ تاسو ته نوي او تازه مطالب وړاندې کړو. راځو طریقه په دې ډول پیلوو. محترمینو، 6 دانې د بادامو زړې به راواخلئ او په یو ګیلاس ګرمو شیدو کې به یې واچوئ او ورسره به 4 دانې خرما هم ګډ کړئ. بیا به د 2 قاچوغو په اندازه د هګۍ زیړ ور واچوئ او لږ به یې مکس کړئ. نو بیا به یې هر سهار په تش ناس وڅښئ. څېړونکي وایي څوک چې دا کورنۍ نسخه فقط تر 3 میاشتو پورې په مسلسل ډول استعمال کړي، نو د لاندې ناروغیو به یې مخه ونیول شي. اول، جنسي طاقت به یې څو چنده زیات کړي. دویم، د وینې جریان به یې ګړندی کړي. دریم، د بدن سس شوي عضلات به یې کلک کړي. څلورم، د بدن دفاعي سیستم به یې لوړ کړي. پنځم، د هورمونونو په تولید کې به زیات رول ولوبوي. شپږم، د حافظې کمزورتیا او تشویش کول به یې ختم شي. دا پامیر چینل ګرانو خواږو لیدونکو او اوریدونکو، دا و د سالم بدن په هکله تاسو ته تازه او نوي مطالب. تر نورو مطالبو مو په الله سپارم. تر بیا ښې چارې.